بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. د ژمنې سره سم د خپل ټولنیزو خبرونو په لړ کې د زلمنګ د پغمان ولسوالۍ د عربانو دره چیرته چې عربان وړل ته وخت لري نیمه کوچنی ژوند تیروي نو موږ ته راغلیو د ټولنیزو خبرونو لپاره دلته خبر شو چې یو کس د ظریف الله قریشي په نامه د ځوانانو مشر ټاکل شوی د دغه درې لپاره. نو موږ هم راغلو سپینګرو سره کېناستو نور جزئیات به تاسو واورئ. اوسن کې را سره ظریف الله قریشي ناست له سره به څو خبرې وکړو او دغه ګونګوسه چې دا په حقیقت باندې اړو تاسو خراغلاس ویو نو قریشي صاحب دغه خبر شو چې تاسو د ځوانانو رئیس ټاکل شوی یاستئ. دقیقه ده؟ بالکل دقیق. السلام علیکم وطن یوټیوب چینل ته سلام ورسیږي وروره. مننه تاسو نو مننه چې دلته تکلیف مو ویست دلته رالی او نور به په فارسی خبره وکړو. مشکل نشته وای. بس دغه قوم عرب خیز روز جمعه بود بس اینمو تو گفت بیادرم تو آرادم و نه دی قوم میبینیم و نه است اینمی وظیفه قوم باید که ادارهش بکنی جوانار از قوم خدمت کنی او دیگه خو هر کس که بود خدمت نکرده و رفت پشت کار خو. سلامت وسیله تاسو مننه. تاسو د خبر نه واضح شول چې د خلکو غوښتنه و چې تاسو دلته مسؤل ټاکل د ځوانانو لپاره. به زور اصل بیا مراد اسلامي چارواکي پراس کې کنه او الته ولسوالۍ ته لاړو ولسوالۍ کې غونډ سپینګری قوم سره لاړو بس معرفي کړم او معرفي کړم چې دا زمونږ د ځوانانو رئیس ده نور بیرته رالو. بس اوس مونږ امارت دغه نه غواړو چې مونږ د یو سیستم یو همکاري وکړي او مسؤلیت زمونږ به صلاحیت نه لرو څه وکړو به صلاحیت خو نه خدمت کېدای شي. سلامت اوسئ. تر اوسه هم څه کوم خدمت کړی چې رئیس شوي یاستئ د ځوانانو؟ والله چې بس دغه قوم ته معلوم دی چې بس خپل د وسې هر نګانه مونږ کوشش کړی ده او 10 کاله کېږي چې کوو او کړی م ده. ډېره ښه ده. په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې څه وکړي خلکو؟ راتلونکي دلته غواړو زمونږ یو کلینیک قوم ته جوړ شي یو مکتب جوړ شي سړکونه پوخ شي او برق راشي او زمونږ د قوم حفاظت وشي. دلته اوس خو پایمال دی او سړک هم خامه دی غونډ دوړه دی او ګرد دی او بس نه کلینیک لرو او غونډ افغانستان خپل خدمتونه ورته رسیدلی ده خو په شهید دره د عربانو قوم در سنه بې برخه ده. تاسو د صحت یادونه وکړه د کلینیک د فلج یا د ګوزن پولیو واکسین شوی دلته تطبیقي کله شوی دی نه واکسیناتوران دلته نشته او نه شوی ده تر اوسه نه راغلی ده. دا 10 کاله کېږي د امارت د خاطره نه راتلو اوس چې امارت زمونږ خپله ده اوس هم نه راځي او نه څوک زمونږ پوښتنه کوي. جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ. تاسو که ځان وپېژنئ؟ نام ما طارق او نظیم یکتم جوانه دری پشه عربا. طارق جان خیری کلا بیده؟ شکر الحمدلله خدای فضل له خوشاله و سلام. اصل که نظر شریک کړل ته خو رئیس خپل وغږید او تاسو سوې به کې تاسو شاهد حال وي دلته موجود وي چې کله غږ ور باندې وشو دي مشرتوب لپاره که څنګه پیش که بود دمانیز اداره که بود که مالکایم نبود او شکر الحمدلله ظریف الله قریشی رئیس عربای او رئیس جوانا او شکر الحمدلله خوب با استعداد جوانا او خوب انشالله فعال او انشالله کار میکنه. سلامت باشین بخیر نباش. تاسو مننه که ظریف الله قریشی رئیس شده که شما شاهد حال بودین یعنی شما خودش ما یک تقاضا کرده که باید خدمت کنه؟ بالکل ظریف الله خان رئیس جوانای قوم عرب او از طرف کل مستفیدا و کلانا این به حیث رئیس جوانای از قوم عرب انتخاب گردیده او از این ما تقاضا داریم که بعد از این به این قوم ما خدمت کنه یک رسیدگی کرده بتانه او برا چون که در این جاگه هیچ کسی با پرسان مردم عرب نمیایه نه سرک جوړه نه برادر جوی جوړه نه برادر به این مردم کدام کمک صحی میشه باید یک کلینیک یک خوب باید این چیزا در مقابل. سلامت باشی. حاجی صاحب یک سوال پیدا شده میجنه که یک کسی با منحیث رئیس جوانا تعیین میشه شما گفتی که سفیدا
آیا خود جوانان حتما سهم داره اونا کسی این کده باشه نه تنها ریس سفیدا کسی کار کرده کل جوانا و ریس سفیدا در روز جمعه کلگی حاضر بود در روی تماما این مقرر شده و مقرر است انشالله آینده هم یعنی شما حمایت میکنید بالکل ما با حمایتش استاده ما حمایت میکنیم. بخیر باشه سلامت باشه. شما چی گفتنی در رئیس؟ مگر کل قوم عرب جوانا آجی امین جوانا رئیس پیدا کل ایره مقرر کرده رئیس قوم او باید که خدمت کنم رئیس جوانای قوم رئیس پیدا او جوانا کل ایره مقرر کرده رئیس قوم رئیس جوانای بخیر سلامت باش تشکر ازم شما. قریش صاحب د ځوانانو ډلې څخه طارق خان او دغه شان سپینګیرو خبرې دی واورېدې احساس مو څه دی؟ احساس هم دا دی چې تر مرګه پورې ولاړ خدمت کړی یم دا او کوو چې هر رقم زمونږ په وینو په سر هم دریغ نه کوو چې قوم ته عزت راشي او خدمت راشي. جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ له تاسو مننه کامیاب اوسئ ژوندی اوسئ. د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو خبرونه همدومره وه تر بیا چې ستاسې په درنو چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ په لوی خدای مو سپارو الله مو مل.